دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی؟ په ښځه کې د ټولو نه ښه صفت څه شی دی؟ صحابه کرام چپ شو، چاله جواب نه ورته. علي رضی الله عنه فرمایي زه غلی پاڅېدم، کور ته مې منډه کړه. ما چې فاطمه ته به پته وي. لاړم کور ته، ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبی علیه الصلاة والسلام هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی، ښه صفت پرې کم شی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی راته وفرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونیني او پردی سړی د دې بدن ونیني. د دې په نامحرم سړي سترګې فرې نه وځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نه وځي. دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی. زه راغلم نبي علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونیني او دا نامحرم سړی ونیني. نبی علیه السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه، جواب چا درکړی دی؟ علي ښه رښتیا ووایه، جواب چا درکړی دی؟ ما ته چې د الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو. فاطمه نبی علیه السلام وفرمایل چې الفاطمه بضعة مني، فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده که نه، فاطمه خو زما